مونږ به د خپل وران ویجاړ وطن ودانو ځو پر مخ بځو. پکتیا کې تېرو لسو میاشتو کې د نږدې 315 میلیونه افغانیو عوایدو راټولول او له 500 تر 80 سلنې د پراختیايي پروژو پرمختګونه. د پکتیا برېښنا حوزې ریاست له لوري د روان 1403 لمریز کال تېرو لسو میاشتو کې ټول ټال 304 میلیونه 15,08,388 افغاني عواید ترلاسه شوي چې د متفرقه خدماتو سربیره یې ډیری برخه له پلورل شوې برېښنا څخه ترلاسه شوي دي. د پکتیا برېښنا حوزې ریاست عملیاتي کارکوونکو له لوري د زرمت ولسوالۍ 30 ترانسفرمرونو پروژې 40 سلنه او د مرکز ګردیز خوازکو او سلاد بیگ پروژې 80 سلنه چارې پر مخ وړل شوي دي. دغه راز عمومي شبکې کې 3 پای هستوګنیز ترانسفرمرونه چې ټولي ظرفیت یې 1280 کیلو ولټ امپیر کېږي بشپړي شوي او پر دې سربیره 2 صنعتي او 4 ترانسفرمرونه هم دولتي ادارو لپاره نصب او ګټه اخیستنه ترېنه پیل شوې ده. پر دې ټولو سربیره پیرودونکو ته د ډاډمنې او پیاوړي خدماتو وړاندې کولو لپاره د آهنګرانو او کرماشې ساحو 2 د 180 کیلو ولټ امپیر ترانسفرمرونو پر ځای د 400 کیلو ولټ امپیر په ظرفیت 2 ترانسفرمرونه نصب او د سلګونو پیرودونکو برېښنا پیاوړې شوې ده. نویو پیرودونکو ته د میټرونو ویش لړ کې ټول ټال 290 میټرونه نصب شوي او د 2 عوارضي میټرونو پر ځای نوي میټرونه نصب او سرغوج شوي دي. د برېښنا ضایعاتو مخنیوي لپاره د 15 اصله زړو پایو پر ځای نوي پای نصب شوي او د 5600 متره زوړ مزي پر ځای نوي کیبلونه غځول شوي، 15 میټر بکسونه نوي شوي او 215 میټر بکسونه په اساسي ډول رغول شوي دي چې د برېښنا ضایعاتو مخنیوي هڅو پایله کې د ضایعاتو کچه 4.96 سلنه ارزول شوې ده.